بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فیکٹس آر فیکٹس کې هرکله خبره کو نن منګه چې کم په ملکان او زمزلا دی پاغي کې د وفاق لخوا چې کم د ټیکس نفاذ خبره شوې ده او بیا د دې په مخالفت کې چې دلته کم غږونه پورته شوي دي، یعنی مطلب یې چې بیلابیل پولیټیکل پارټیز یا تاجر برادری یا چې کم دلته عوامي جرګې دي نو داوی لخوا مطلب یې چې د دې مخالفت شوی دی. بیا په دې لړ کې 13 ورځ په ملکان کې د عوامي نشل پارټۍ په کوربتوب کې یو لویه جرګه وشوه. په دغه جرګه کې کم پولیټیکل پارټیز د هغې مشرانو ګډون وکړو، ورسره د سیول سوسایټي وکیلانو او دغه شانتې د ژوند د بیلابیل برخو خلکو په دې کې ګډون وکړو او مطلب یې چې د په اخره کې بیا یو اعلامیه مخې ته راغله او په هغې کې ځینې نکات او غوښتنې دي. نو موږ خبره کوو په دغه نکات او غوښتنو. خو اول خبره کوو چې دغه قصه څنګه شروع شوه. څنګه چې تاسو ته پته وي چې څو ورځې وړاندې دغه خبر مخې ته راغی چې وفاق په ملکان او زمزلا کې د ټیکس نفاذ فیصله کړې ده. د دې خلاف غږونه پورته کېدل شروع شو. بیا عوامي نشل پارټۍ مطلب چې هم غږ پورته که او دغه شانتې په 8 د جولای دوی په باچا خان مرکز کې یو اجلاس وکړو. په هغې کې بیا دوی وویل چې موږ په 14 د جولای په ملکان کې یو لویه جرګه کوو. په هغې کې دا پرېکړه وشوه چې کم دلته هم ټول پولیټیکل پارټیز دي نو هغوی ته به دعوتنامې ورلیږو. د دې په نتیجه کې بیا مطلب چې 13 ورځ په ملکان کې لویه جرګه وشوه د عوامي نشل پارټۍ په کوربتوب کې. په دې جرګه کې د جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، نیشنل ډیموکریټک موومنٹ، پښتونخوا ملی عوامي پارټي، پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي، وکلا برادری، دغه شانتې بیا د سیول سوسایټي بیلابیلو خلکو په دې کې ګډون وکړو. ټولو خلکو په دې کې خپل تجاویز او رای هغه وړاندې کړې او د دې جرګې په آخره کې چې کومه اعلامیه ده هغه واورول شوه او په هغې چې کوم نکات دي 14 یا 19 نو هغه مخې ته راوړی شو. په دغه نکات کې غوښتنې څه دي او په دې کې څه خبرې شوي دي دغه تاسو ته مخې ته ږدو. لومبی د دې اعلامیې چې کومه نکته ده نو هغې ویل چې په متفقه توګه موږ دغه د نفاذ د ټیکس نفاذ فیصله رد کوو، مسترد کوو، یعنی دا نه منو. دویمه غوښتنه د دې اعلامیې دا ده ویلي دي چې په دې اعلامیه کې دوی دا غوښتنه کوي د وفاق نه چې دغه د ټیکس نفاذ فیصله دی واپس واخلي. درېمه غوښتنه په دې اعلامیه کې دا ده چې کوم په کال 2023 کې صوبایي حکومت سیلز ټیکس لګولی نو دوی دا هم غوښتنه وکړه چې دغه د هم واپس واخلي. څلورمه نکته په دې کې دا ده چې چون کې دا صوبه او دا علاقې سیلابونو او ترهګرۍ ځپلي دي نو که په دې باندې دا نفاذ کیږي د ټیکس نو دا به ډېر لوی بوج وي. پنځمه نکته دا ده چې د دې سیمو نه ملک ته ډېره لویه ګټه ده د وسایل په شکل کې نو دوی دا ویلي دي چې په دې باندې لومبی حق د دې ولس دی او هغه باید د روزګار او د سهولیات په شکل کې دوی ته مطلب چې په لاس ورکړی شي، یعنی لومبی حق په د دوی دی. شپږمه نکته د دې اعلامیې دا ده یعنی غوښتنه ده چې کم د دې وسایل 80% ده نو باید هغه د دې ولس په بهبود او فلاح باندې ولګول شي، د دوی په کار راوستی شي. اومه نکته د دې اعلامیې دا ده چې په دې ملکن ډیویژن کې هایډرو پاور پروجیکټس دي نو باید د لوډ شیډینګ او د بجلی مسله هم حل کړی شي. اتمه نکته د دې اعلامیې دا ده چې NFC ایوارډز دا د هم ټیکړی شي. ورسره چې کم وسایل دي د هغې تقسیم هغه د منصفانه وي تر څو دا صوبه د دې جوګه شي چې د ولس خدمت وکړي. نهمه نکته د دې اعلامیې دا ده چې دا صوبه د دې سیمې ولس دی د IMF دپاره د قربانۍ ګډوری نه جوړوي. لسمه نکته یو غوښتنه ده چې کومه د ټیکس استثنا خبره ده نو هغه د په ځای وساتل شي. لسمه نکته د دې اعلامیې هم د یوې غوښتنې په شکل کې ده چې که څه هم فیصله کیږي د ملکن ډیویژن یا د زم اضلاع نو ضروري ده چې د هغې په باره کې د دلته کم پولیټیکل پارټیز دي، سیاسي مشران دي، منتخب نمایندگان دي او سیول سوسایټي ده چې د هغوی سره په مشاورت وشي. 12مه نکته هم یو غوښتنه ده چې
د سیلګرۍ د ودې لپاره او چې کم دلته تباهال انفراستراکچر دی، پلونه دي او نور څه، نو د هغې دپاره دی وفاق په فوري توګه د پیکیج اعلان وکړي. 14مه نقطه یې هم د یوې غوښتنې په شکل کې ده چې د دې علاقو دپاره دی د خصوصي ګرانټس او خصوصا د ځوانانو دپاره دی د روزګار مواقع برابرې کړی شي. 14مه نقطه د دې اعلامیې دا ده چې دا جرګه دا عزم کوي چې د ملکنډ ډیویژن او زم اضلاع د ولس د آئینی، قانوني او معاشي حقوق دپاره به ټیک ټاک خپل خدمات مخې ته راوړي او د هغې تحفظ به کوي. 15مه نقطه دا ده چې د ټیکس لګولو په ځای دی چونکې دا سیمې ترهګرۍ ځپلي دي، نو د بیا ودانۍ په کارونو دی پام راوړی شي. 14مه نقطه دا ده چې لویه جرګه دا وایي، یعنی دا عزم کوي چې د دې سیمو د ولس کم آئینی حقوق دي، نو په هغې به هیڅ قسمه دوی سودابازي نه کوي. د اعلامیې په آخر کې ویل شوي دي که دغه د ټیکس نفاذ فیصله واپس وانه خستې شوه، نو بیا به د مشاورت وروستو دا لویه جرګه د مرحلهوار عوامي تحریک پیل کولو فیصله کوي. د اعلامیې په وروستۍ کې دا هم ویلي شوي دي چې پرامنه احتجاج به کیږي او بیا به دغه لویه جرګه هر قانوني جمهوري لار خپلوي او د هغې ذمهوار به دواړه حکومتونه وي، یعنی وفاقي او صوبایي حکومتونه دواړه.